د غواګانو غولانځ څه وغټېږي او څنګه کولی شو چې د غواګانو غولانځې په اعظمي ډول باندې غټې کړو. د غولانځې پرمختګ د عمر په لومړي وختونو کې ډېری، یعنی کله چې خوسۍ د مور په ګېډه کې تر ټولو اعظمي پرمختګ یا غټوالی نمو یې هملته کېږي. ورپسې په دویمه مرحله کې کله چې خوسۍ وزېږېده د غولانځې پرمختګ یې په لومړیو 3 میاشتو کې ډېر چټک وي. په دریمه مرحله کې ورپسې بیا د 3 میاشتو نه تر 9 میاشتو پورې غولانځې پرمختګ کوي. د عمر د 9 میاشتو څخه وروسته د غولانځې غټېدل داخلي انساج نمو چې دا ټیټېږي. که چیرې یوه خوسۍ د مور په ګېډه کې د فشار یا د سټرس سره مخ شي او د لنګون نه وروسته دغه خوسۍ په کافي اندازه باندې شیدې ونسکي یا غذایي مواد ترلاسه نه کړي، نو په وروستي حالت کې چې کله دا غوا لنګېږي او د ده نه غوا جوړېږي، په هغه وخت کې دا په هغه اندازه شیدې نشي کولی په کومه اندازه چې پکار دی. ځکه د غولانځې د انساجو یا د حجراتو تولید زیاتېدل د عمر په لومړي وختو کې. که چېرته د غولانځې انساج د عمر په لومړیو 9 میاشتو کې ډېر نشي، د لنګون په وخت کې په 21مه میاشت یا په 20مه میاشت د انساجو زیاتېدل چې دا نه کېږي. له دې وروسته انساج یا حجرات ترمیمیږي او هغه حجرات چې هغه د شیدو د تولید لپاره پکاري په هماغه اندازه باندې پاتې. اوس راځو څه کول پکار دي. د چټکې ودې دپاره تاسو ته لازمه ده چې تاسو خوسکیو ته لږ تر لږه 6 لیتره شیدې ورکړئ او دا د شیدو اندازه تر هغې ورسوئ تر کومې پورې چې دیو په کافي اندازه باندې نمو واخلي او وده وکړي. خوسکي عموما یا خوسۍ عموما کله چې 600 ګرامو پورې د ورځې وزن په اوسط ډول واخلي، د دې معنا دا ده چې د دیو غولانځه هم په کافي اندازه باندې نمو کوي. که چېرته د دغه اندازه له 600 ګرامو څخه کمه وي، نو په راتلونکي کې د هغه سکلیټ یا بیا زیږونې سیستم، تناسلي سیستم، عضلاتي سیستم او ټول سیستمونو باندې چې دی منفي تاثیر کوي. په یاد ولرئ چې د شیدو دپاره خام مواد، پروتین، ګلوکوز، انرژي د بدن په نورو برخو، عضلاتو او انساجو کې پروسس کېږي او وروسته بیا غولانځې ته راځي او غولانځه د هغې څخه شیدې جوړوي. اوس چې غولانځه په خپله اعظمي حالت ته نه رسېدلي او نشي کولی چې غذایي مواد پروسس کړي، نو طبیعي خبره ده چې شیدې به هم لږې کوي او هغه خوسۍ چې د وړکتوب پر مهال یې کافي غذایي مواد نه دي ترلاسه کړي، نو غولانځه به یې هم وړه یا کوچنۍ وي. د خوسکیو د روزنې په اړه باندې چې څنګه کولی شو خوسکي په اعظمي ډول وزن واخلي، د دیو بدن په سالم ډول رشد وکړي، په اړه یې موږ کافي ویډیوګانې او نشریات کړي دي. تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک په همدې پاڼه کې خپل معلومات ترلاسه کړئ.